بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. فقه اکبر لومړی درس دی. الله تعالی جل وعلا شانه دې د دې کتاب مکمل درسو جوړولو توفیق ماته راکړي. فقه اکبر د تعارف اړه باندې به یو خبر درته وکړم. لویه پوهه فقه اکبر چې دی د عقیدې مسائلو ته ویل کېږي، ایمانیاتو ته چې د انسان د زړه سره تعلق لري، او دا داسې پوهه ده، دا داسې فقه ده که د دې هلته اصلاح نه ایسوي، که دا مکمله جوړه نه وي، که دا د اسلام د لارښوونو د قرآن د حدیث د لارښوونو جوړه نه وي، نو بیا هغه عملي فقه چې ده، لمونځ و روژه و خیرات و زکات و حج و عمره و نور اجتماعیات و معاملات، هغه بیا هم چندانې تأثیر نه لري، چندانې نه بلکل هیڅ تأثیر بیا نه لري. نو فقه اکبر د عقیدې مسائل دي، دا د عقیدې لومړنی او مهم اساسي کتاب دی. لومړی درس یې داسې شروع کوو. اصل التوحید، دغه اصل د توحید چې دی، توحید د الله جل وعلا شانه یو بلل، یو منل، د توحید اصل چې دی، او همدا ډول وما يصح الاعتقاد علیه، او هغه څه چې پر هغه باندې یوه عقیده صحیح کېږي چې سړی باید عقیده ورباندې ولري. د عقیدې اساس او د توحید اساس چې دی، د توحید اصل چې دی، هغه نو آمنت بالله ده. آمنت بالله، زه پر الله ایمان لرم، و ملائکته، د الله پر ملائکو ایمان لرم، و کتبه، د الله پر کتابو ایمان لرم، و رسوله، د الله پر رسولانو ایمان لرم، والیوم الاخر، د آخرت پر ورځ باندې ایمان لرم. یعنی داسې یو ورځ راتلونکې ده چې دا هر څه موجودات دا به له منځه ځي، یوازې به د الله جل وعلا شانه ذات پاتې کېږي، نور هر څه ختمېدونکي دي. زه پر دې ایمان لرم. والقدر، پر اندازه باندې ایمان لرم، خیره و شره من الله تعالی، چې دا تقدیر و اندازه د خیر او د شر دا الله جل وعلا شانه د مخلوقاتو د پیدایش څخه په څو کلونو مخکې یې د په لوح محفوظ کې لیکلې ده، د هغه تقدیر مطابق او هغه لوح محفوظ کې چې لیکلي د هغه مطابق په کائناتو کې هغه څه کېږي. والبعث، پر بیا راژوندي کېدو ایمان لرم، بعد الموت، وروسته تر مرګ. والحساب، حساب باندې ایمان لرم چې د قیامت ورځ باندې حساب شته. والمیزان، پر ترازو باندې ایمان لرم چې ترازو چې اعمال ور باندې تلل کېږي، پر دې ایمان لرم. والجنت، پر جنت ایمان. والنار، او پر جهنم ایمان. حق كله، دا ټول حق دي، زه پر دې باندې ایمان لرم. او همدا ډول پر حوض کوثر باندې چې رسول الله علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی حوض کوثر ورکوي، او همدا ډول په یو روایت کې راځي چې د هر نبي دپاره کوثر شته، الله تعالی هر نبي ته کوثر ورکوي چې خپلو امتیانو ته د هغه څخه څښاک ورکړي. همدا ډول پر پورې صراط باندې ایمان لرو. همدا ډول پر دې ایمان لرو چې جنتیان به خپل رب په خپلو سترګو باندې وویني، د الله د دیدار به وکړي په جنتو کې. الله تعالی جل جلاله دې موږ ته ټولو مسلمانانو ته رانصیب کړي. دا د اسلام اساسات دي، دا د ایمان اساسات دي، موږ پر دې ټولو باندې ایمان لرو. دا لومړی درس دی، انشاءالله په راتلونکي درسو کې به نور موضوعاتو باندې بحث کوو او هغه درس به وایو انشاءالله الرحمن.